نو چا چې د وخت قدر کړی ده هغه په علمي میدان کې هم ژوندی دی. امام ابو حنیفه رحمه الله د قرآن او سنت نه 12,80,000 مسائل را ایستلي دي. دومره باریک علم الله ورکړی دی. موږ د مدرسه کې د حدیث کتابونه تدریسو چې د امام صاحب تدقیق ته حیران شي ورته سبحان الله څومره لوی علم الله ورکړی. یو د ښه علم کې چې ښه علم طالبانو غواړي د وخت قدر وکړي، وخت مه ضایع کوئ، علم ته ټول ځان ورکړئ، فکر، ځان، مال، وقت. ځان، مال، وقت، دا درې شی تاسې علم ته ورکړئ، تاسې بیا په علمي دنیا کې ګورئ څنګه خدمات الله درنه اخلي. نو الوقت هو الحیات، دا وخت قدر وکړه او دا وخت موږ سره امانت ده. دا وخت موږ سره د الله تعالی امانت ده. زموږ د عمر زندگی د دې وخت سره تعلق لري. الله تعالی به دې پوښتنه رانه کوي. طالبي په وخت کې به یکسویي وي بالکل سړی، نه به سیاست پیژني، نه به اخبار پیژني او نه به موبایل پیژني او یو شی به هم نه پیژني. څه به پیژني؟ کتاب زده کول، کتاب یادول، مدرسه. داسې علما تېر سوي دي چې په کلونو باندې کورو ته نه دي تللي، په کلونو کورو ته نه دي تللي. نو د وخت اول دا چې د وخت قدر طالبانو وخت درنه ضایع نه سي. مدرسې والا هم انتظام کوي، خو چې د بل چا د وجې نه سبق وایي دې علم به څه خوندي، چې بل چا لرګی درسې اخیستی، ناظم صاحب لرګی مطالعه وکړه. موږ چې طالبانو خیر موږ زمانه خو هم ډېر وخت کې نه ده، خیر خو یو 10 کاله کم او بیش کېږي چې زه ملا سوی یم. دا مې 90 کال درس او تدریس ته الحمدلله. نو موږ وخت کې به موږ ناظم صاحب محض داخلي په وخت کې پیژاند، نور نه په ناظم په موږ ګرځېده، نه یې موږ ته تنظیم برابر او یو شی هم نه. بس طالبانو په خپله مطالعه کوله، په خپله. ما ته یاد دي دا خبرې په کار نه لکه سید ځان مدح کوي، خاص یو مذاکرې په تور وایي. ما ته به خوب راته نو ما به 2 غنټې 3 غنټې په ولاړې مطالعه کوله. ولاړ وم دا اسامي او شره جامي دا کتابونه مې ویل او په منځ کې هم کله چای را پخاوم. یو ځل ما ته استاد یو ځل تاسې نه شرمېږه دومره زیاته مطالعه کوئ. ما ورته ویل استاد موږ خو طالبان یو، ته خو ملا یې عالم یې، تا ډېرې مطالعې ته ضرورت نشته. اول د ښه علم دپاره لوی اهم سبب د وخت قدر. دوهم تعلقات به کم ساته. زمونږ دا ډېر طالبان پرونه ما په دوره کې طالبانو ته شور وکړو او صف به خو سم ورته. دا زمونږ امارت راغلی ده، خدای پاک د بقا او استحکام او دوام ورکړي. او زمونږ ډېر طالبان ته د مدرسې ته پلار رالیږلی، که سبق وایه سم سبق ووایه، که سبق نه وایه پرېږده مدرسه د ښه طالب جای دي نیولی ده. ولاړ شه بیا ورې کار وکړه، خو نه ښه علم وکړه. قسم ده په ښه علم باندې ښه جهاد کېږي، په ښه علم باندې ښه سیاست کېږي، په ښه علم باندې د هر د دین خدمت کېږي. په جهالت باندې نه ښه جهاد کېږي، نه ښه تصوف کېږي، نه ښه تدریس کېږي او نه ښه د اسلام خدمت کېږي. تا ته به د اسلام خدمت ښکارېږي، هلته به په ګمراهۍ کې مبتلا، ځکه علم به نه وي د سره. نو په ښه علم باندې ټول علم د ټولو خدماتو د دین معیار ده. جهاد ډېر لوی عبادت ده، دا ذروه د سنام د اسلام ده، ډېر لوی عبادت ده. خو لیکن د مدرسې طالبان الله د جهاد نه مستثنا کړي دي. فلولا نفر من كل فرقة طائفة يتفقهوا في الدين. یا تاسې د جهاد د مستثناي، تاسې تفقه په دین حاصله کړئ. نو جهاد ډېر لوی عبادت ده، ذروه د سنام د اسلام ده. د اسلام لکه د اوښ کوو د ټول بدن یې ورنه آباد وي، نو په جهاد سره هم ټول دین آبادي. خو لیکن که جهاد د علم په بنیاد نه، د علم په رهنمایي کې نه، د ښه علم، د حقاني علم، د صادق علم، د الله والا علم په رڼا کې نه، هغه جهاد بیا فساد ګرځېږي. نو علما لیکي چې د قیامت په ورځ به د طالب العلم د قلم سیاهي
او د شهید وینه تلل کیږي او د طالب د قلم سیاهي و پې درنه شي. امام غزالی رحمه الله فرموي دا ولې وی وجه دا ده که دا د مجاهد د وینه د مجاهد جهاد د طالب علم د قلم د سیاهي برابر نه وي هغه شهادت قبول نه ده، هغه جهاد قبول نه ده، هغه یو خواهش نفساني ده، بیا شهادت بیا خواهش ده، ځکه چې د علم په رڼا کې نه خو بیا سړی د خواهش تابع شي، د نفس تابع شي. نو اول شی طالبانو څه ضروري ده؟ جواب راکوي د وخت قدر، وخت به نه ضایع کوئ. ښه بلکل وخت ډېر قیمت، الوقت هو الحیات، دا ژوند. دوهم شی چې هغه ډېر اهم ده طالبي دور کې، تاسو ته مې خبره وکړله تعلقاتو کمې ده، ډېر تعلقات به نه ساتئ. طالبانو په جب کې موبایل بیا تلیفون کوي څه حال دي ده او څرنګه یې، هغه ورته یې ښه یم امنیت فضا ده، امنیت وایي که امن وایي؟ امن فضا ده. یا خدا انصاف داره بس مواصلات ته مخلوق سره پرېږده، ځان دې الله سره وصل که، ته دې الله د لارې طالبې. من سلک طریقا فيه یلتمس فيه العلم سهل له طریقا للجنة كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ته دې الله د جنت د لارې طالبې او طالب ته دا مقام تا ته نه معلوم، تا مرتبه ته د الله د لارې طالبې، ته د جنت په لاره باندې روانې، د تا مقام او مرتبه هغه ده چې تا ته فرشتي وزر غوړوي. آدم علیه السلام ته سجده کړې وه، ته په علم نبوت د مدرسې طالب یې، د آدم علیه السلام د مدرسې طالب یې، د آدم علیه السلام نسبت تر تحصیل ده، الله دې دومره مقام او مرتبه چې فرشتي وزر درته غوړي او ته د فرشتو په وزر باندې قدم ږدي. تعلقات به کموي طالبي زمانه کې، که تعلقات زیات بیا نه ملا کېږي، به علم الله تعالی نه درکوي، تعلقات به دې کوي. جبرائیل علیه السلام چې راغی رسول الله مبارک ته چا نه پېژاند، یا چا پېژندلو نه، وایي وجه څه؟ وجه دا ده طالب علم طب کې تعلیم دی چې تعلقات به دې کمي. او اوس خو خلک تعلقات جوړوي زیاتوي یې که نه دغسې، دا ډېر مضر شی ده طالبي زمانه کې تعلقات. جبرائیل علیه السلام چې دا چا نه پېژانده، پاک کالي یې اغوستلي و سپین، طالب به پاک کالي سپین کالي به اغوندي، پاک به ګرځي نظیف، او ویښتان یې تور و. سبق و سړی د ځواني په وخت کې وایي تاسې ځوانان یې، قوت اراده دا ټول به بروي کار راوړئ، الله نو ښه علم درکوي.